ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو زما هیواد د خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ زه شاکر الله هڅاند یم قدرمنو لیدونکو دا ځل مو درته د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د ښوونځیو د بیا رغونې چارو څخه خپرونه چمتو کړې چې لیدو اورېدو ته یې ستاسې پام راړو د نن ټاټو بل ویاړونو برخمن وطن افغان وطن افغان وطن را باندې ګران لکه ایمان د روح او تن وطن افغان وطن د هیواد په ختیځ کې پروت هغه ولایت چې په خپله جغرافیه کې د طبیعت ښکلې منظرې لري لغمان د همدې ولایت د غرنیو سیمو زړه راښکونکو نندارو روان درېیمه سیندونو یې ښکلا لاسو برابره زیاته کړې همدې غرنیو سیمو ته په تیره اداره کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې خو اوس د اسلامي امارت له راتګ وروسته یې بیا رغونې ته پوره پام کیږي د یاد ولایت په لیشنګ او دولت شاه ولسوالۍ کې تازه د مرستندویه موسساتو په مالي همکارۍ د ښوونځیو د بیا رغونې چارې روانې دي د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې د ښوونځیو له رغېدو وروسته به یې زده کوونکو ته ډېری اسانتیاوې رامنځته شي نو ستونزې خو دا و چې د هغه امنیت نه و هر څوک چې غله هر څوک چې راتلل دغلته مزاحمت او نور د دې حفاظت والا څوک نه و مسؤلین چې دی نو د دې ته پام نه و اوس الحمدلله اوس د امارت اسلامي موږ ډېر خوشحالي وو چې نظم او امنیت او هر څه چې دی نو ډاډمن امنیت ده اوس چې دی نو هر څه چې ورانۍ کېږي غله راځي یا بل څه پوښتنې شته دي خوشحاله خو د ابادي ده موږ ډېر خوشحاله یو دې لپاره موږ څومره هلې ځلې وکړلې چې مکتب لپاره څو د پې عارضي او سیستمات پکې دا لاره چې دی نو موږ زحمت موږ مشرانو وکړله خو بالاخره اخیرا چې دی نو رنګ راوړله دې زحمت چې دا زموږ هغه عرض چې دی نو خلکو منظور کړ اوس چې دی نو الحمدلله مکتب مو آباد شو ډېر خوشحال یو د هغه نه د مسؤلینو نه نو بس موږ ته چې دی نو نور الحمدلله هر څه اړتیا پوره شو چې مکتب مو آباده شوه جوړه شوه صرف دا دومره غوښتنې لرو چې د مکتب لپاره نور هر څه هغه د مکمل دي صرف د اوبه کمبوتیا شته ده چې اوبه نشته دي دغلته مکتب کې چې مکتب ساحه کې لږ آبادي اوسه هغه ونې بوټي چې شنه شیان چې ښه ښکارېږي ښه ښکلی برابرېږي مکتب خو چې اوبه نه وي د آبادي هم هېڅ نه جوړېږي صرف دې دومره ارزو لرو چې کوم یو سهولت موږ ته برابر شي چې اوبه سیستمات پکې فعال شي او برابر شي او څه چې کمبوتیا د مکتب د وسایلو چوکیګانې دي یا بل څه اړتیا چې شته دي او دې لپاره موږ لږ تر لږه مشکل لرو چې غرنۍ علاقه ده او رسیدګي دومره نه کېږي د اوبه مشکل ډېر زیات اړینه مشکل ده چې دا حل شي راته دا مکتب خو مخکې ډېر خراب و خپل تاسو مخکې لیدلی و چې دا شیشې ماتې وې وطاقونه و ژمی و یخ و شاګردان هم سم نه راته استادانو لپاره هم ستونزه وه پکې د دې نه ډېر خوشحاله یو دا خو ډېر ښه جوړ شو ماشاءالله کار پرې روان دی اوس هم تکمیلیږي انشاءالله شاګردان خو اوس فلحاله برابر شوي دي مکتبو ته راځي وطاقونه را جوړ شي بس درس شروع دی بس ماشاءالله ښه به روانېږي دا مکتب چې ښه استادان دلته مقرر شي مسلکي استادان یو دیوان انشالله خز دکړو اشتکا اینجا که مکتب میخوانه باران زیاد بود دیگه خراب شده فعلا اتحاد که همین روز که خوب شده فعلا خوب است چی تعمیرات جور کرده ولسوالی دولشه همین دولش خراب بود همین چی دروازش خراب بود داخل هم خراب بود رنگش نبود دیگه باران که آمده خراب کرده الان چی مقبول جور کرده خوب همین چی رنگش کرده تعمیرش دیگه هم خوب مقبول کرده فعلا وطن په جهاد للی وطن زمونږ ښکلی وطن زمونږ ښکلی وطن وربایې نکړو په پاریس اپوښتن وطن افغان وطن په همدې پروژو کې بوخت کارګر خوښ دي چې په خپله سیمه کې ورته د کار زمینه برابره شوې دوی له حکومته غواړي چې نورې پروژې هم ورته برابرې کړي این مکتب مال خودمون است دیگه کارم شروع است
تمام است فعلا. ها قبلا خراب بود، حالا درستش کردن، حالا خیلی کارم شده، تمام است. خیلی خوش است، همین آرامی، جنگم نیست دیگه، کاربار زیاد شده، کار میکنن. من دیگه با جوانان میگم بیان کشور خودش کار کنن، برسن اینجا چیز. من خیلی خوش هستم به امارات اسلامی، کارم زیاد شده، امنیتم خوب است. من خیلی خوش هستم اینجا، خیلی خودم از هر چقدر کار خوب انجام بدم دیگه بهتر است. ما از کابل آمدیم در ولسوالی علیشنگ، اداره گوپال است. اینجا آمدیم برای کار، نسبتا آب و هواشون خوب است، گرمی هم نیست، ما خوش هستیم اینجا کار میکنیم دیگه. بسیار سهولت هاست اینجا، مثلا هر چیزی که میخوایم مهیا میشه برای ما، خدمت ما هست، ما به طور اصلا کار خود پیش میبریم. بیخی زیاد به نهایت خوش هستیم، به خاطر کار میکنیم، کار از حلال است و غیر از برای وطن خدمت میکنیم، باز مردمشون خوب، مردم نسبتا آب و هوایش بسیار خوب مردم هستن، اینجا آمدیم دیگه خدمت میکنیم. با ارزوخی پیام دارم تا خدمت برای وطن مردم میکنم، باید وطن خود که وطن خود محبت شود. همینجا ان شاء الله کارخانه جور میشه، کل ما بر ما کار مهیا میشه. رابان دقران لك ایمان در روح وطن وطن افغان وطن وطن افغان وطن وطن. ورته وخت کې د دې ولایت د اقتصاد ریاست چې د څارنې مسؤلیت لري د بیارغونې له چارو خوښي ښایي. اقتصاد ریاست نظارتي ټیم د کوار د موسسې چې تقریبا 9 مکتبونو د دوی په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی همکارۍ د علیشنګ، دولت شاه، بادپش، قرغی او میترلام ښار کې ترمیمات او کارونه شروع دي. د نږدې نه صرف د علیشنګ او دولت شاه د مکاتبو څخه لیدنه ترسره کړله چې د دوی کارونه ډیر په ښه شان سره روان دي. تقریبا د دې ټولو پروژو 15% کار پرمختګ کړی دی او تقریبا د 19 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې 9 مکاتبو د ترمیم لګښت اټکل شوی دی. نو د یونیسف د دفتر نه موږ هیله لرو چې لغمان ولایت کې د معرف نور مکاتب هم لکه دې مکاتبو غوندې د ترمیماتو په هکله د نوې ودانۍ جوړولو دپاره او په ضمن کې د احاطي دیوالونو د جوړولو کې همکاري وکړي، تر څو چې زموږ د ولسونو د ماشومان په ښه آرام فضا کې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. موږ خو د نږدې نه دا کوم کارونه چې روان وو ورته وملیده، مطابق د نقشې او لست مشخصات کارونه روان وو. طبعا چې په یو ځای کې کار یې هلته نیمګړتیاوې وي، خو موږ ورته لازمې سپارښتنې د کارونو د ښه او د پروژې د ښه تطبیق په موخه دوی ته لازمې راهنمایګانې وکړلې. کوم کمی او کاستی چې پکې وو په ګوته هم کړل او ژورنال کتاب کې ورته هدایتونه لیکلي دي. انشاءالله د دوی په لیدو سره او د دوی مطابق به دوی مزل ترسره کړي. شهیدانو کور دی د پیدایانو کور دی، دا د غازیانو کور دی، دا د غازیانو کور دی، دا د احرارو شازلمیو دی مسکن وطن افغان وطن وطن. هم مهاله د یادې پروژې ساختماني انجینر ډاډ ورکړ چې د ښوونځیو د بیارغونې چارې په نړیوالو سټنډردونو سره سم په ټاکلي وخت ترسره کوي. زما نوم انجینر اسد دی او QC انجینر د کار د دفتر چې د 9 مکتبو د ترمیماتي پروژو چې د لغمان په ولایت کې تر کار لاندې دي د 2 QC مسؤل یم او دا پروژې چې دي د یونیسف په مالی مرسته او د خپل د معارف د سکتوري ریاست په کومک سره مختبول کیږي او د 2 پروژو کارونه تر اوسه چې په مختللي دي د دې څخه خپل د ریاست معارف او د خود اقتصاد ریاست دغه ټول همیشه نظارت کوي او بیا بل کانسلټي او یونیسف هم همیشه د دې څخه لیدنه کوي او د دې پروژو کارونه فضل د خدای دی تر اوسه ډېر ښه په چټکۍ سره روان دي او دا پروژه به ان شاء الله په خپل وخت او ټاکل شوي مدت کې سر ته ورسیږي او د کیفیت په اړه زه ټولو خلکو ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله دا به په ښه کیفیت او په ښه وجه سر ته رسي او ان شاء الله ټولو خلکو ته به دا یوه نمونه پروژه وي چې په آینده کې او کوشش کوو چې په آینده کې د خلکو ته د ملک ته خدمت وکړو. تاریخ د غزا د ارتفاع د بریا د اسلامي ارتقا د
اسلامي ارتقا د مرد خیزو پرګانو مرد خیز میهن وطن افغان وطن وطن افغان وطن وطن. د لغمان ولایت مقام ویان وایي په دې ولایت کې د پوهنې برخې ته زیاته پاملرنه شوې. نوموړی وایي د حکومت له داخلي بودیجې به په راتلونکي کال کې د 9 نورو ښوونځیو د ترمیم چارې هم پیل شي. په لغمان ولایت کې د مرکز په شمول په بېلابېلو ولسوالیو کې د موسساتو له طرفه زموږ په 9 مکاتبو باندې کارونه روان دي چې د هغې د ترمیم چارې دي. د هغې تر څنګ د اسلامي امارت د بودیجې څخه هم د مرکز په شمول په بېلابېلو ولسوالیو کې مکاتب نیول شوي دي چې هغې ترمیم چارې دي. تر څنګ یې بیا رغونه ده، نوي مکاتب پکې نیول شوي دي. نو الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د مکاتبو ته ډېره پاملرنه شوې ده. نوي مکاتب ایجاد شوي دي، هغه جوړ شوي دي او په ځینو مکاتبو باندې موږ کارونه روان دي. که تاسو ته یادونه وکړو بدیع الآباد په ساحه کې زموږ یو مکتب په اساسي شکل جوړیږي. د هغې د برق او د اوبو د کمپیوټر لیب ټول هر څه په نظر کې نیول شوي دي. د هغې چارې روانې دي. د اسلامي امارت له لورې لرو پرتو سیمو ته په ځانګړي ډول د مکاتبو په برخه کې ځانګړې توجه شوې ده. هغه مکاتب چې هغه سیمې نه لره لرو سیمو ته ماشومان زده کړو ته تلله، نو هغې ته مکاتب په نظر کې نیول شوي دي. هغه سیمې چې مکتبونه یې لرل او د ترمیم ضرورت ورته، نو هغې ته ترمیم شوی ده. نو الحمدلله لرې سیمو پرتو سیمو ته اسلامي امارت په ځانګړې توګه د پوهنې جلیله وزارت توجه کړې ده او مکاتب ورته جوړ شوي. د اسلامي امارت له لورې په دغه روان کال کې ترسره شوو پروژو چې تعداد یې 23 ته د 280 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې پلي شوي دي چې په ځینو یې کارونه روان دي او ځینې هغه کوم لومړي مراحل چې دي هغه خلاص شوي دي. که یادونه تاسو ته وکړو د شاهي کانال پروژه ده چې فلحال کارونه په چټکۍ سره روان دي. نو همدارنګه یو شمېر نورې پروژې هم دي مرکز ولسوالیو په شمول، په هغې هم کارونه روان دي. که داسې یادونه یې درته وکړو د اقتصاد ریاست مسجد ده، نو الحمدلله په لغمان ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې ښه کارونه شوي دي. همدارنګه د موسساتو له طرفه هم په یاد ولایت کې 4 پروژې په نظر کې نیول شوي دي چې هغې په 100 پروژو کارونه روان دي او ځینې بشپړې شوي دي چې ټولې پروژو باندې چې مصارف راځي هغه تر 11 میلیونه ډالرو پورې دي. نو په دغو پروژو کې ډېرو ځوانانو ته پکې د کار زمینه هم برابر شوې ده او هغه مشکلات چې موږ په بېلابېلو برخو کې لرو ته یو حده به ورسره حل شي. د ننګ غرونه لري یاقوت لالونه لري څپان سیندونه لري څپان سیندونه لري خوږې اوبه شنې درې د ګلو بڼ وطن افغان وطن وطن افغان وطن وطن. له هغې وروسته چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی په هیواد کې لویې وړې پروژې عملي شوي چې ورسره له یوې خوا د هیواد په ځان بسیا او ترڅنګ یې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د افغانستان د ملي ټلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او زما هیواد د خپرونې درنو مینوالو، دا و له لغمان ولایت څخه د ښوونځیو د بیا رغونو چارو په اړه خپرونه چې تاسو ته در وړاندې کړه. دا چې یو ځل بیا له یوې بلې خپرونې سره زه شاکر الله حسن او د کمرې په برخه کې غلام رحمان ویزي ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. تر هغې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست ښه د باد او خوشحاله اوسئ.